د سردي بند د افغانستان په جنوب ختیځ کې د غزني ولایت په اندړو ولسوالۍ کې موقعیت لري. دا بند یو تاریخي او اقتصادي ارزښت لرونکی بند دی چې د سیمې خلکو د اوبو د مدیریت او کرنې لپاره خورا مهم دی. د غزني فرعي سندیزي حوزې ریاست مسؤلین وایي د سردي بند په دغه پروژه 13 میلیونه او 415 زره افغانۍ لګښت راغلی چې د اوبو او انرژي وزارت له لوري ورکړل شوی دی. دوی زیاتوي په دې پروژه کې د 230 مترو په اوږدوالي او د 7 مترو په سور د یو سړک او د بند د ساتونکو لپاره د یوې ودانۍ جوړول شامل وو. بند په ځای باندې یو سړک تقریبا د 230 متره په اوږدوالي او د 7 متره په سور باندې چې هغه کانکریټي ورغول سه او د دغه کانکریټ کومه سلسله چې هغه 3.5 مارک او یو د بند نه په چپ اړخ کې چې د کنډک خواته ده دلته په تیرو وختو کې خاوره ځینې ایستل سوې وه او هغه د تخریب سبب کېده د بند لپاره، نو هغه هم په اساسي شکل باندې پرکاري سه او ورغول سه. بل لور ته خلک هم د سردي بند ساتنې او څارنې پروژې د چارو بشپړېدو ته خوښ دي. دا کوم کارونه چې دلته ترسره شوي دي حکومت لخوا د امارت مؤسساتو لخوا له دغه موږ ډېر خوښ یو، ځکه چې دغو کارو خلکو ته ډېره فایده رسېږي، هم خلکو ته د کار زمینه کې برابرېږي، هم د غریب کارو خلکو کار پکې کېږي، هم دغه یو ډېر مهم ځای دی د خلکو دپاره د اوبو دپاره دا بند سردي. موږ له دغه بند له کارونه ډېر خوشحاله یو. دلته سړکونه جوړ سو، پکې ځینې جوړې سوې، نهرونه جوړ سولو، مثال دا ته ډېر موږ دغه کارونه خوشحاله یو. اوس هغه کارونه تکمیل سوي دي. موږ له حکومت نه نور هم دا خواهش لرو چې مثال دغه منطقو ته دا بند باندې کار وکوي. دغه کارونو باندې موږ ډېر خوښ یو او ډېر ښه په منظم باندې برابر دی او ډېر ښه جوړ کړي دي او موږ په دغه باندې غوښتنه غواړو چې دا کارونه نور منظم سي. د یادونې وړ ده د غزني سردي بند د هیواد په کچه یو له غټو بندونو دی چې د 260 میلیونه متر مکعب اوبو زیرمه کولو او د شاوخوا 150 زره جریبه کرنیزې ځمکې د خړوبولو وړتیا لري.